زه چې په هر دکان کې هار ووینم زړه کې وایم مختار لالا زه چې په هر دکان کې هار ووینم زړه کې وایم خدایه چې دا به د هغې غاړه کې څنګه ښکاري زه چې په هر دکان کې هار ووینم زړه کې وایم خدایه چې دا به د هغې غاړه کې څنګه ښکاري هسې مثال چې ستا واده وي او ډولۍ دې وځي ستا لیونۍ به د کوڅې غاړه کې څنګه ښکاري مننه هسې مثال چې ستا واده وي او ډولۍ دې وځي ستا لیونۍ به د کوڅې غاړه کې څنګه ښکاري تصویر چې جوړ شي کله پته به یې هلته لګي تصویر چې جوړ شي کله پته به یې هلته لګي چې د غجن د زمانې غاړه کې څنګه ښکاري او مور ته مې واخیسته جوړه دوکاندار هم حیران شه منیر بنري صاحب مور ته مې واخیسته جوړه دوکاندار هم حیران شو ما ویل دا به د کعبې غاړه کې څنګه ښکاري مننه مور ته مې واخیسته جوړه دوکاندار هم حیران شو ما ویل دا به د کعبې غاړه کې څنګه ښکاري فضل کوچی ګوره ستا د غزلونو امین د هغې دنګې پښتنې غاړه کې څنګه ښکاري صرف درې شعرونه وایم چې زما د مینې په خلل غږېږي عبدالرحمن زما د مینې په خلل غږېږي یو څو کسان ستا په اوربل غږېږي هغه چې ما سره خبرې کوي وایم که ما ته زما غزل غږېږي هغه چې ما سره خبرې کوي وایم که ما ته زما غزل غږېږي او په ټلیفون وایي واده کې یمه اواز دې نه راځي تمبل غږېږي مننه په ټلیفون وایي واده کې یمه اواز دې نه راځي تمبل غږېږي اوس به نامې د خیانانو ښیي منیر بنري صاحب اوس به نامې د خیانانو ښیي اخ ګویا شوی دی کابل غږېږي تر ما راوړي کمقلې د زلفو خوشبویانې د هوا راوړي کمقلې که سوچ وکړه چې څوک به یې تر ما راوړي کمقلې د زلفو خوشبویانې د هوا راوړي کمقلې چې دا سړی مې ستا مخکې په دواړه مخه خپل کړ نو پوه شه چې خبرې راته ستا راوړي کمقلې ژړا فریاد دردونه او سویلي پکې خرڅېږي د عشق بازار ته کله څوک خندا راوړي کمقلې او دا شعر دی منیر بنري صاحب ته ډالۍ وي دا ته چې اوس په چا باندې ګمان د شرپسند کړې دا ته چې اوس په چا باندې ګمان د شرپسند کړې وطن له به همدا سړی رڼا